أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دا آیتونه مبارک هم د یهودیانو متعلق دي. د نبی علیه السلام د زمانه یهودیانو سره خبره کیږي او د هغې د مشرانو چې کوم خراب عادتونه چې دوی به د الله کلام اورېدو بیا به یې په هغې کې د ځان نه تبدیلي کوله. د هغې الله پاک ذکر کړی دی چې تاسو د دې یهودیانو نه د ایمان تمه څنګه ساتئ چې دوی به ایمان راوړي، او کومو یهودیانو بطور منافقت ایمان راوړی نو هغې هم د خپلو مفادو دپاره راوړی چې د مسلمانانو د تکلیف نه ځان بچو ساتي، او که مسلمانانو ته څه مالي فایده میلاویږي چې دوی په هغې کې خپل ځان شریک کړي. نو دا یهودیان ایمان نه راوړي، دې نه تاسو د ایمان تمه مه ساتئ. او د هغې وجه د هغې د مشرانو دغه عیب او نقصان ذکر کړی دی چې د دې مشرانو به د الله کلام اورېده. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو اویا سرداران کوه تور ته بوتلي او هغه ځای کې د الله پاک کلام او خبرې براه راست واورېدې دغې اویاو کسانو. الله پاک ورته وفرمایل چې تورات زما کتاب دی، په دې باندې عمل کوئ، او که څه کمی کوتاهي ستاسو نه کېدله نو د هغې به تاسو ته زه معافي کوم، تاسو به معافي غواړئ زه به معاف کومه. نو دا د الله کلام او خبرې وې چې دوی واپس راغلل، نو قوم ته وویل چې کوم ځای ستاسو زړه غواړي او زړه مني په هغې عمل کوئ، چې کوم زړه نه مني نو هغه پرېږدئ، هغه درته معاف دی. نو دا د الله په کلام کې دوی د ځان نه به تبدیلي کوله. دغه شان په تورات کتاب کې ځای په ځای باندې دی د الله پاک حکمونه هغه وړاندې رستو کول، بعضې احکامات به د کتاب نه لرې کول، بعضې به پکې د ځان نه شاملول. نو دا هم د دې هغه تحریف و. نو کلام الله نه مراد براه راست د الله کلام چې دی اورېدلی په هغې کې هم تحریف او تبدیلي کړې ده، او کوم کتاب د تورات په شکل کې الله پاک دی ته رالیږلی و نو په هغې کې هم دی تبدیلي کوله، د الله حکمونه به په هغې کې به رد و بدل کو. سره دی چې دی پوی په دې باندې چې دا د الله کتاب دی، دا د الله کلام دی، او په دې کې تبدیلی کول جایز نه دي، بیا هم پکې تبدیلی کوله. په دویم آیت مبارک کې د یهودو منافقانو الله ذکر کوي چې دا منافقان چې کله راشي مؤمنانو سره مخامخ شي نو د مؤمنانو په وړاندې د ایمان اقرار کوي، دعوه کوي آمنا منګه ایمان راوړی دی.
خو دا ایمان د زړه نه وي، دا صرف زبانی سرسری ایمان وي. او چې کله بیا د خپلو یهودیانو سره چې کوم ښکاره یهودیان دي، ځکه یهودیان په دوه قسمه باندې، یو ښکاره یهودیانو، یو منافقانو. دا منافقان چې څومره دا ټول په یهودیانو کې. نو دغه منافقان چې د یهودیانو سره به یو ځای شو، نو دې منافقانو به د مسلمانانو چاپلوسیم کوله او د هغې تعریفونه به یې کول، او بیا به د تورات کتاب نه د نبی علیه السلام په صداقت او حقانیت باندې دلایل ورته بیانول چې تورات کتاب کې د نبی علیه السلام صفات ذکر دي او موږ هغه صفات په نبی علیه السلام کې لیدلی دي، موږ ځکه ایمان راوړی دی. دا خبرې به د منافقانو مؤمنانو ته کولې. نو چې کله به یهودیانو ته ورغلل، نو هغوی به ورټل، هغوی ته به ویل چې نه، موږ خو مسلمانانو سره ټوقې او مسخرې کوو، موږ خو ایمان نه درل، موږ خو تاسو سره ملو، انا معکم انما نحن مستهزئون په دویمه رکوع کې تیر شوی دی. وایي موږ خو تاسو سره ملګري یو او مؤمنانو پسې موږ ټوقې او مسخرې کوو. نو دې یهودیانو به ورته سختې خبرې وکړې چې تاسو خو یو طرف ته وایه چې موږ ایمان نه دی راوړی، او بل طرف ته بیا هغې ته د خپل کتاب تورات کتاب نه دلایل پیش کوئ د نبی علیه السلام په صداقت او حقانیت باندې. نو دا خو موږ ایمان نه راوړو، موږ ته هم پته ده چې دا حق او سچ پیغمبر دی، خو کم از کم مؤمنانو ته به یو موقع په لاس باندې ورشي، یو دلیل به په لاس باندې ورشي چې د قیامت په ورځ به دی الله پاک ته شکایت وکړي چې یا الله دا یهودیان ښه پوه او د دې په کتاب کې د نبی علیه السلام صفات ذکرو او دوی ایمان نه راوړو، نو بیا به د الله په وړاندې موږ ملامته ولاړ یو. نو د خپله لاسه چې تاسو ته کوم دلایل په تورات کتاب کې الله پاک ښکاره کړي دي، ښودلي دي، هغه مسلمانانو ته مه بیانوئ، ځکه مسلمانان به بیا به طور دلیل د قیامت په میدان کې د الله پاک په دربار کې د الله پاک په عدالت کې پیش کوي، نو بیا به تاسو او موږ ملامته راځو. نو د خپله لاسه مسلمانانو ته تقویت او قوت مه ورکوئ. او په دریم آیت مبارک کې د دې چې کومې پټې خبرې دي او د دې کومې ښکاره خبرې دي، الله پاک فرمایي چې دا هر څه ماته معلوم دي، ځکه منافقان او یهودیان چې به یو ځای شو، نو هغوی به پټې خبرې کولې چې مسلمانان ترې نه خبر نشي. نو الله فرمایي چې هغې نه هم خبر یم، او چې دوی کوم ښکاره کارونه کوي، ښکاره خبرې کوي، په هغې باندې هم الله پاک خبر دی. نو د دې د پټو د ښکاره د ټولو خبرو به الله پاک دې سره حساب کتاب کوي او سزا به ورته ورکوي. افتطمعون، آیا تاسو تمه ساتئ، امید ساتئ، ان د دې خبرې یؤمنو چې دوی به یقین وکړي دا یهودیان لکم ستاسو په خبرو باندې چې تاسو ورته دعوت ورکوئ د ایمان، نو دوی به ایمان راوړي. نو د دې نه د ایمان تمه مه ساتئ، د دې نه د ایمان امید مه ساتئ، دا ایمان والا خلق نه دي، او چې د کومو ایمان راوړی دی نو دا منافقان دي. وقد کان فریق، او یقینا چې وایي یوه ډله منهم په دې یهودیانو کې چې هغه اویا سردارانو کوه طور ته موسی علیه السلام بوتلي د الله کلام براه راست واورېدو، یسمعون کلام الله، چې دوی به اورېدو کلام د الله، د الله خبرې به یې واورېدلې، ثم یحرفونه، بیا به یې تبدیلي کوله په هغې کې، د ځان نه به یې پکې خبرې ملګرې کړي، شامل کړي. من بعد ما عقلوه، رستو د دینا چې دی پوه شوي وو په هغې باندې چې دا د الله کلام دی، دا حق او سچ خبرې دي، خو بیا هم په هغې کې تحریف او تبدیلي کوله. وهم یعلمون، او په حال دا دی چې دی ښه پوهېږي په دې باندې چې دا د الله کلام دی او دې کې تبدیلي کول ناجایز او حرام دي. اوس چې کوم منافقانو په دې یهودیانو کې د هغې ذکر کوي، واذا لقوا الذین آمنوا، او هر کله چې دا منافقان د یهودو دوی یو ځای شي، مخامخ شي د هغې کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، چې کوم خالص مؤمنان دي د هغې سره دا منافقان مخامخ شي، قالو نو وایي دا منافقان آمنا، موږ ایمان راوړی دی، څنګه چې تاسو مؤمنان یې نو دغه شان موږ هم مؤمنان یو، ایمان هم راوړی دی، خو د ایمان تعلق د زړه سره دی او د زړه په حال باندې الله پاک خبردار دی. او مخکې الله پاک په دویمه رکوع کې وما هم بمؤمنین د هغې انجام ذکر کړی چې دا مؤمنان نه دي، دا د دې صرف زبانی او سرسری دعوه د ایمان ده، وایي دا منافقان دي.
اگر که دعوه د ایمان کوي. و اذا خلا او هر کله چې دی یوازې شي بعضهم بعضې په دوی کې چې هغه منافقان دي الی بعض د بعضې نورو سره چې هغه ښکاره یهودیان دي. نو خو دواړه یهودیان خو د یو ډلې د یهودیانو د منافقت په طور باندې ایمان قبول کړی، صرف په ژبه باندې سرسري ظاهري کلمې ویله او ورسره به یې مونځونه هم کولو، روژې به یې نیولې، په مسجد نبوي کې به په لومبني صف کې کېناستل، دې دپاره چې زمونږ منافقت ښکاره نه شي. نو چې کله به د یهودو سره یو ځای شو د خپلو یهودیانو سره، قالو نو دغه یهودیانو به ورته ویل چې کوم ښکاره یهودیانو دې منافقانو ته به وویل اتحدثونهم آیا تاسو بیانوي د مسلمانانو ته بما هغه خبرې فتح الله چې ښکاره کړي دي الله پاک علیکم په تاسو باندې. تورات کتاب کې د نبی علیه السلام صفات ذکر کړي دي، نو دا خو تاسو هغې ته بیانوي چې دا په تورات کې شته دی او موږ یې تصدیق کو. نو دا موږ ته پته ده چې دا شته دی په تورات کې، خو موږ ایمان نه راوړو. نو که تاسو دا خبرې هغې ته ښکاره کوئ نو هغې به څه کوي د قیامت په ورځ به په تاسو باندې د حجت او دلیل په طور باندې دا خبرې پیش کوي چې دوی ته پته وه چې نبی علیه السلام رښتینی پیغمبر دی او ایمان یې نه راوړو. نو بیا به موږ قیامت کې د قیامت په میدان کې د الله په عدالت کې به ملامت یو. لیحاجوکم د پاره د دې چې دی دلیل ونیسي په تاسو باندې به په دې خبرو سره چې دا کومې تاسو ورته بیانوي عند ربکم ستاسو د رب په وړاندې. قیامت کې به بیا د الله پاک عدالت وي، پیشي به کېږي، نو دا مؤمنان به بیا زمونږ خلاف همدغه خبرې په دلیل او حجت کې پیش کوي. افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته دی؟ دغه خپلو یهودیانو د منافقانو ته وویل چې تاسو لږ د عقل نه کار واخلئ او د خپله لاسه مسلمانانو ته دغه دلایل د تورات کتاب نه مه بیانوئ. اولا یعلمون آیا دوی نه پوهیږي ان الله یعلمو چې بشک الله پاک عالم دی، خبردار دی، ما یسرون په هغه خبرو باندې چې دوی یې پټوي. کومې پټې خبرې کوي په خپل منځ کې منافقان او یهودیان یو ځای شي او د اسلام او د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي، منصوبې جوړي او تکلیف ورکول غواړي مؤمنانو ته، نو په دې پټو خبرو باندې الله پاک عالم او خبردار دی. وما یعلنون او په هغه خبرو باندې چې دوی یې ښکاره کوي. کومې خبرې ښکاره کوي هغې نه الله خبردار دی او چې کومې خبرې پټ په پټه باندې کوي د هغې نه الله پاک عالم او خبردار دی. افتطمعون آیا تاسو تمه او امید ساتئ ای مؤمنانو ان د دې خبرې یؤمنو چې ایمان به راوړي، یقین به وکړي د منافقان د یهودیان لکم ستاسو په خبرو باندې، نو دا تمه د دې نه مه ساتئ. وقد کان فریق منهم یقینا چې وه یوه ډله د دوی په مشرانو کې یسمعون کلام الله چې هغوی به اورېده کلام د الله، ثم یحرفونه بیا به یې په هغې کې تبدیلي کوله من بعد ما عقلوه رسته د دې نه چې دوی به پوه شوي وو په هغې باندې چې دا د الله کلام دی، حق او سچ کلام دی، بیا به هم پکې تبدیلي کوله. وهم یعلمون او حال دا دی چې دوی ښه پوهېږي. واذا لقوا الذین آمنوا او هر کله چې دا منافقان مخامخ شي د مؤمنانو سره، قالوا وای دا منافقان آمنا منګه ایمان راوړی دی، د خپل ایمان اظهار کوي. واذا خلا بعضهم او هر کله چې یوازې شي بعضې په دوی کې یعنی منافقان د یهودو الی بعض د بعضې نورو سره چې ښکاره یهودیان دي، قالو نو دا ښکاره یهودیان ورته وایي د منافقانو ته اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوئ د مؤمنانو ته بما د هغه خبرو فتح الله علیکم چې ښکاره کړي دي الله پاک په تاسو باندې، نو هغه ورته ولې بیانوئ؟ لیحاجوکم د پاره د دې چې دا مؤمنان حجت او دلیل پیش کی په تاسو باندې به په دې دلایلو سره چې دا کومې خبرې په تورات کې دي او تاسې ورته بیانوئ عند ربکم ستاسو د رب په وړاندې. افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته دی چې د عقل نه کار واخلئ او د خپل لاسه مسلمانانو ته دغه دلایل بیان نه کړئ. اولا یعلمون آیا نه پوهېږي دا خلق دا منافقان دا یهودیان ان الله یعلمو چې بشک الله پاک ښه عالم او خبردار دی ما یسرون په هغه خبرو چې دوی یې پټوي وما یعلنون او په هغه خبرو چې دوی یې ښکاره کوي. اللهم صل علی سیدنا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.